انتظار لازې ختمې شوې. د ننني غونډې صدر صاحب د پښتنو قامي شاعر رحمت شاه سایل صاحب له به زه د هغه په دې شعرونو مایک ته د راتلو بلنه ورکوم، خو تاسو ټولو ته به خواست کوم چې زه کله په هغې کې پښتون یم او پښتون یم وایم، تاسو ټول به راسره وایي چې پښتون یم پښتون یم. څوک دې چاته نه وایي، څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني. زه خپله عنوان خپله مضمون یمه، پښتون یمه پښتون یمه. او سپک نظر هم سترګې درنې کې چې راوګوري، سپک نظر هم سترګې درنې کې چې راوګوري. زه خدای زیږولی داسې درون یمه، پښتون یمه پښتون یمه. موږ سندرې نه وایو محبوبې د پردو سترګو، موږ سندرې نه وایو محبوبې د پردو سترګو. زه د پښتنو سترګو مدیون یمه، پښتون یمه پښتون یمه. په دې شعرونو باندې د پښتنو قامي شاعر د خوشحال خان د پټکیول، د احمد شاه د تورې شړنګ، د ملالۍ ټپه، د باچا خان د امن او د ورورولۍ د سیاست وارث او د پښتنو پیغلو او زلمیانو د اوچو شونډو ترجمان رحمت شاه سایل صاحب له بلنه ورکوم چې راشي تاسو ته خپله وینا او کلام وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما په عرب اماراتو کې پښتنو ورونو، عزیزانو، مشرانو، همزولو او کشرانو، د نن نه 15 کاله مخکې زه دلته راغلی وم او دې ملګرو یو تنظیم جوړ کړی و، که خطا کېږم نه پښتون ورورولي د هغې نوم و، او د باچا خان اولنۍ کلیزه وه. خو زه نه راتلم، دا خالد اسرت، نزار علي، شرافت زمونږ دلته یو ملګری و، میا ګل جان دلته موجود دی. نو په دې نه راتلم چې ما وی دا زمونږ د کلو د غرونو او د یو ځای بل ځای خلک عربو ته راغلی دی، هغې ته به زه څنګه شعر ویم. زه په دې چل نه پوهېدم چې ما خو په جلسو کې شعرونه ویلي وو، نو د هغې مطابق مې جوړ کړي وو، او دا راله چل نه راته چې زه به هغې ته څنګه شعر ویم، هغې به په شعر څنګه پوهېږي. 15 کاله پس چې رالمه، نو تاسو یقین وکئ چې د پرون پرسته په دې سوچ کومه چې زه د کم شعر انتخاب وکړم او هغې ته یې پیش کړم، ځکه چې د هغې خیال ما ته ډېر لوړ ښکاري او هغه په شعر ډېر زیات پوهېدونکي خلک دي. نو نن ورله زما شعر نه خوښېږي. هغه وخت مې دا سوچ و او نن مې دا سوچ دی. دا خالد اسرت بیخي نوې زلمی و او زه داسې د پوخ عمر زلمی ورته ووایه چې ومه
خالد اسرت که نن زما سره ودرېدو نو زما نه ډېر زیات مشر ښکاري زما په خیال چې د حمزه صاحب خبره چې بس ته دا یوه دانه خروار لره که نه دا د مسافریو احساس چې سړي ته وشي او په دا دنیا باندې غور وکړي فکر وکړي نو زما په خیال چې که لږ غوندې شعور هم څوک لري دغه خپل د ګلونو غوندې وطن ته وګوري د هغې هغه وسایلو ته وګوري د هغې هغه خاورې ته وګوري د هغې ګلونو ته وګوري د هغې هغه رنګونو ته وګوري او بیا دغه خپلو مسافرو ته وګوري ما ته احساس دی چې د مسافر سړي هره هفته د زړه نه چړې پورې را پورې وځي او په هر اختر او شو قدر کې د هغه د زړه نه چړې پورې را پورې وځي عمر تیری وخت تیری او همدا احساس و چې ما ته د دغه سندرې لیکلو لمسون کړی و چې ما دا ولیکل چې کینی نورو وطنونو له زلمي لویې وي میندې لیونۍ دي نادانې دي هغه به تاسو ټول اورېدلي او زه د دې نه هم خبر شوی وم چې زمونږ په وطن کې زمونږ او ستاسو په شریک وطن کې زمونږ نه پاتې میندې زمونږ خویندې هغې چې چېرته دا سندره اورېدلې ده نو ډېرې ورته جړلي دي وروڼو زه تاسو ته دا خبره وکړم چې موږ داسې شاعران نه یو چې ګوندې څه په خوبونو خیالونو کې او په دغه کې لګیا یو موږ خپل یو وطن لرو یو خپل خارج لرو یو خپل داخل لرو څه جذبې لرو دا نن چې ما د دې شاعرانو شعرونه واورېده موږ ته ډېر نقصان را رسېدلی دی زموږ د جذبو ډېرو رنګونو ته بلا نقصان را رسېدلی دی زموږ رومان ته هم نقصان را رسېدلی دی دا عثمان ولسیار ناست دی د سوات اوسېدونکی دی دلته به خدای خبر چې څومره د سوات اوسېدونکي وي نزار علي هغه شعر تاسو ته ووایي چې زه کلیوال هلکم کله په غزل پوهېدم خو سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړم تاسو یقین وکئ چې د سوات نه خلک راله په پېښور کې مشاعره وه نو هغلته ما دا خبره وکړه او دا ما محسوسوله څو ورځې دا خبره ما محسوسه کړې وه ما په دغه حالاتو باندې 3 نظمونه هم لیکلي وو په پښتون کې مې چاپ کړي وو عثمان او د هغه نورو ملګرو ته مې اورولي وو خو ما به وی چې دا بلا کیمپونه دي منګه د اوښکو په تنبانو کې سرو غرمو ته زمونږه د هغه سوات خلک ناسو پکې دننه پراته وو چې منګه به دلته ګرمي شوه نو سوات ته بتلو سیلونو له بتلو ګلونو له بتلو رنګونو له بتلو اوبو له بتلو او د هغه ځای یخو یخو هواګانو له بتلو په دې دشتو بیابان کې د خپلو اوښکو په تنبانو کې هغه خلک ناسو ما به دا سوچ کوو تاسو اندازه نشئ کولی چې دا سوچ ما څو ورځې کړی دی چې زما هغه شاعر دا یو څو کوړوکې غوندې شاعر و ما نه دی لیدلی جي خو د شعر راته دا تصور را بخلی او چا راته ویلي چې دا یو وړوکی غوندې شاعر دی دا د هغه شعر دی چې زه خو کلیواله لکم زه په غزل څه پوهېدم خو سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړم نو ما وی چې هغه شاعر چې چا شاعر کړی و هغه به په کم تنبو کې وي او دویم تصور به زما دا و چې زما د شاعر جانان به په کم تنبو کې
تاسو اندازه وکئ چې زمونږ د جذبو کمو رنګونو ته څنګه نقصان رسېدلی دی او زمونږ په زړه څه تېر شوي. تاسو ته یو خبره کوم، وروڼو، په خیالولو خبرو، د خوبونو په خبرو خبره نه کېږي. دا د دنیا قامونه چې موږ ورته پسخېږو، موږ ورته خفه کېږو، دا ټول د دقسې مرحلو نه تېر شوي خلک. دا مرحلې به نه یوازې زغمو، بلکې په دغسې تیرو کې او په دغسې وحشتونو کې دننه به لارې کوو، په مخکې به ځو. موږ له خدای پاک وطن راکړی دی، یو قام یې پیدا کړي، یوه ژبه یې راکړې ده، یو کلچر یې راکړی، یو تهذیب یې راکړی. تاسو د دنیا قامونو ته وګورئ، زما په خیال د پښتنو عمره ښایسته خلک او ښاغلي او سپېڅلي خلک دا هېڅ چېرته نشته. د داسې کلچر خاوندان دي چې په دې کې زما په خیال چېرته د ګوتې کېښودو ځای پکې نشته او د سړي زړه پکې آزاد وي. زه پرون راغلی یم، دا قاضي صاحب چې ما په ړومبي نظر ولیدو، زمونږ دغه مشر په ایرپورټ کې، نو ته یقین وکړه چې زه د ده سره تللی یم، د ده په هغه ځای کې دیره یم. تاسو یقین وکړئ چې که ما ته دا احساس شوي چې زه چې بل ځای ته راغلی یم، که ما ته ځان یا میلمه ښکاره شوي یا راته ځان داسې ښکاره شوي چې یاره زما د ګپ څوک نشته یا زما د خبرې څوک نشته، زما په خیال چې دا په پښتنو کې دی دا ژوند. نو وروڼو، دا ټول مشکل به ګورو، دا به حل کوو. د دې په هکله موږ ته خلیل جبران د عربو یو شاعر دی، هغه یوه خبره کوي او تاسو ته ځکه در رسول غواړم چې دا یوه خبره هم تاسو ته یاده پاتې شي، نو زما په خیال تاسو ډېر څه کولی شئ او ډېرو خلکو ته یې رسولی شئ. هغه وایي، ډېره ښه خبره کوي، خلیل جبران وایي چې هغې ما ته وې چې که غلام اوده ووینې مې ویښه وه. هغې ما ته وې چې که غلام اوده ووینې مې ویښه وه، کیدی شي چې دی د ازادۍ خوب ویني. دا خبره ډېره زیاته خوږه ده او درنه ده، خو دی وایي چې ما ورته ووې چې که غلام اوده ووینې ویښې که او د ازادۍ په مطلب او مفهوم یې پوه که. وروڼو، منګه د ډېر شتمن وطن خاوندان یو، منګه د ډېر غني کلچر خاوندان یو، منګه خدای پاک غریبانان نه یو پیدا کړي. موږ پسې ټوله دنیا نښتې ده، ځکه چې زمونږ خاوره داسې لیونی ده او داسې لیوني خلک پیدا کړي دي چې په کورونو اور پورې کوو، ایرې راوړو، په بازارونو کې خرڅو. موږ داسې خلک. نو یوه مې دا خبره درته وکړه د خلیل جبران چې هغه وایي چې که غلام اوده ووینې راویښې که او د ازادۍ په مطلب و مفهوم یې پوه که. دویمه خبره چې دا زما ډېر زیات شاعران ملګري دلته رالل، زه ډېر زیات زما زړه غټ شو چې دوی د خپل وطن د غمه هم بېغمه نه دي، دوی د خپلو حالاتو نه هم بېغمه نه دي.
دلته په یو ډېر خوشحال وطن کې دا زمونږ دا ملګري چې د خپل تنظیم دا اعجاز خټک راغلی دی دا بنیاد ایښی دی د سره هغه نورو ملګرو چې هغې نومونه واغسته دې ټولو ورسره خواری کړي دي او تر دې وخته یې ورسره کړي دي نو دوی خپله 33 کلیزه نمانځي او عین دا په داسې وخت کې نمانځي چې د متحده عرب اماراتو قوبي ورځ هم غالبا پرون وه یا بله ورځ وه نو دوی هغه هم ورسره نمانځي ځکه چې دلته د دې د اندازې مطابق 6 لکه پښتانه دلته اوسي او ډېر ډېر کلونه یې ځینې کسانو تېره کړل او نور به هم که ژوند وي تېروي زما په خیال زمونږ خلکو داسې مسافرۍ هم کړي دي چې د پښتو ټپه ده چې مسافرۍ خوړلي یې یاره لوګې لوګې دې د ریمنو جامو شمه کم از کم نننی مسافر د عرب اماراتو مسافر یا د سعودي عرب مسافر یا د دغسې نورو ملکونو مسافر نن کم از کم د هغه جامې ریمنې نه دي او زما په خیال چې د هغه شعور هم د نور کله په نسبت نن ډېر یو حد ته را رسېدلی دی زه به داسې ووایم چې پښتون وخته پرون که تا هر څو ځله ریبلی پښتون وخته پرون که تا هر څو ځله ریبلی پښتون نن یې منې که نه منې خو زیږېدلی پښتون نن پښتون زیږېدلی دی ما نظار دي ته بیګا خبره کوله ما کله کله کتاب چاپ کوم نو یو نوې طریقه مې پکې دا کړې وه چې په څو کتابونو مې دا تړون موږ د چا په نوم کوو نو دا ما به یو نظم ولیکو تړون د هغې به تړون نوم و او تاسو یقین وکړئ چې یو تړون ما داسې هم کړی دی چې هغه یو روماني غوندې نظم دی خدا ده چې د دې حالاتو نه مخکې دا نن چې زما شاعر کم محسوسوي او تاسو ته یې وویل ما هغه خبره کړې وه چې دلته لمبي وي دلته لوګي وي دلته دا به دا به دا به ستا کور به سوځي زما کور به سوځي نو اخري کې هغه دا و چې بیا به هم زه او ته یو بل له غږ ورکوو او ځکه بیا ورکوو چې چرته د رقیب خوا یخه نشي که یو بل ته رسو که نه رسو خو اواز به یو بل له ورکوو چې چرته د رقیب خوا یخه نشي او بل یو تړون ما کړی و نو هغې کې اخري شعر دا و چې ما که په تا ژوندون بیللې هېڅ خبره نه ده ما که په تا ژوندون بیللې هېڅ خبره نه ده زما د غرونو زمرودو هم تاوان کړی منګه ما که په تا ژوندون بیللې هېڅ خبره نه ده زما د غرونو زمرودو هم تاوان کړی دی یا سړو موږ په داسې وطن کې خدای پیدا کړي یو په داسې نظام کې ګیرو چې تاسو د دنیا قانونو له لاړ شئ ولسونو له لاړ شئ عامو خلکو ته ووایئ چې زمرود چرته تاوان کړی دی زمرود هم چرته تاوان کړی دی زمونږ د غرونو زمرودو تاوان کړی دی دا په تاوان خرڅ شوي نو دا ده چې مونږه د پښتو یو متل دی وایي چې نه پوهېږي د هغه 2 برخې وي نور خلک یوه برخه والي او هغه ته هغه خپله 2 کې وي تاله مو 2 درکړې هغه ولی خان به کله کله په تقریر کې یو خبره کوله وي چې څنګه په خندا شي ګلان دام زما دام زما او دام زما او ستام زما او زمام زما ورونو دا ټول قامونه د دې چکر نه تېر شوي دي د دې حالاتو نه تېر شوي دي موږ به ته هم تېرېږو
او دا به دنیا ته ثابتو لکه حمزه صاحب چې وایي چې زنځیر چې د نړۍ دا قوت جوړېده ما غږ که د پښتون پکې کړی کمه ده نو دغه موږ به دا غږ یوازې نه کوو دا به ثابتو چې دغه یې کړی ده دا کړی پکې د پښتون ده او دا قوم دی دا تاسو وپېژنئ دا تسلیم کې اوس د نړۍ نقشه کې کور د پښتنو ولیکئ دا به په خلکو منو او زما په خیال چې موږ به د خپلو راتلونکو نسلونو دپاره دا ټولې خبرې ما د غزل نه مخکې دغه خبره درته کوله او د شاعرانو وروڼو ته یو خبره د آرټ او فن په حواله د یو ډېر ښه مفکر او پوهېدونکي سړي یو وړه غوندې خبره کومه رسکن د هغه نوم دی هغه وایي چې یو شوم دولتمن سړی چې دولت ته ورک شي نو دا دی نشي سندره کولی خو یوه پیغله خپل ورک شوی محبت سندره کولی شي خو دوی له به دا پکاري چې کم شی شعر کیدی شي کم شی نشي شعر کیدی دویمه خبره دی بریخت یو ډېر ښه لیکوال دی ډېر لوی لیکوال دی غالبا د جرمني دی هغه وایي چې زمونږ آرټسټان اکثر د ډوبو شوو جهازونو تصویرونه جوړوي او دې سره دا توقعات هم وابسته کړي چې دا د په بازار کې ښې پیسې وکړي وروڼو دا دنیا زمونږ سره په خوا کې هندوستان دی دومره آرټ دی پکې دومره فن دی پکې په دې پښتو ژبه کې چې څومره آرټ دی څومره فن دی دا زمونږ خلک چې د روزګار یو قسم له داسې به ووایو چې لکه د جرندې پلونه ګرځي په چا دغسې ورځ دغسې شپه تېرېږي په دغسې حالاتو کې چې دغه خلک دغسې شاعري کوي خو تاسو څه وایئ زما په خیال ما نومونه نوټ نه کړه چې دغه کسانو نومونه مې تاسو ته اخیستی وي چې دا د څنګه شعر وي د څنګه شعر وي څومره زبردست چې دی د خپل قام د خپل ولس دومره لرې او په داسې حال کې چې د شپې او ورځې نه ورته دوه پلونه جوړ دي په هغې کې ژوند کوي او پکې تخلیق هم کوي زما په خیال دا ډېره اسانه خبره نه ده خو دا ده چې دا د ستاینې وړ خلک دي دغسې زه به درته دا ووایم چې وروڼو ما یو شعر چېرته ویلی را یادېږي چې موږ په پردو رنګونو خپل مخونه ښکلي نه کړل موږ په پردو رنګونو خپل مخونه ښکلي نه کړل په سر د خپلو کوڅو خاورې بادول غواړي نو موږ به تر څو په پردو رنګونو خپل مخونه لړو را لړو هغه نه ښکلي کېږي پاتې موږ چې د خپلو کوڅو خاورې په ځان باد کړو زما په خیال دا به مو ښکلي کوي نو دغسې مې دا دوه شعرونه لیکلي چې پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي او پښتانه په خپلو ټکو کې معنی دي لیونی دي په ولاړه کې روان دي او د دنیا د آبادۍ دعوې دروغ دي چې تر څو د پښتنو کورونه وران دي تاسو ډېر انتظار وکړو تاسو وخت ډېر نه علم خو زه څه شعرونه تاسو ته هم په دې دغه ویمه لږې اوبه
خدای پاک دی دا زمونږ ملګري دا زمونږ دوستان دغسې خلاصمن لري چې دا خلک یي دا لیوني یي پښتو به ژوندی پښتون به ژوندی وي پښتون ذهني طور نشي خرابېدی او دا خلک چې ژوندي دي بیا دې ته نه پرېږدي چې دی ذهني طور کمزوري شي بلکې ذهني طور به دا پیدا کېږي دا به زیږېږي دا چونکې موږ هر ځای چې یو دا زما ملګري د وطن نه لرې شپې ورځې تېروي خو دی چې خوب ویني په پښتو کې ویني او دی چې سوچ کوي نو د خپلو کوڅو دننه سوچ کوي دغسې د هر شاعر یو دغه وي زمونږ چې کوم حالات دي هغه به هم وایو هغه به ستایو په هغې کې به پرمختګ کوو په مخ کې به ځو او دا غزل څه شعرونه دي د سرو لمبو په لار درتلم لمبې مې نه پېژندې د سرو لمبو په لار درتلم لمبې مې نه پېژندې ستا استانه رانوستا کوڅې مې نه پېژندې یا د سرو لمبو په لار درتلم لمبې مې نه پېژندې ستا استانه رانوستا کوڅې مې نه پېژندې چې د طوطیانو د تنظرو آوازونه نه وو چې د طوطیانو د تنظرو آوازونه نه وو خدایه کنه دغه نارې سورې مې نه پېژندې خدایه کنه دغه نارې سورې مې نه پېژندې د سرو لمبو په لار درتلم لمبې مې نه پېژندې ستا ستانه ورانوستا کوڅې مې نه پېژندې حالاتو داسې لیونې سپېلنې کړې ومه حالاتو داسې لیونې سپېلنې کړې ومه د خپلو غرونو د شپونکي ټپې مې نه پېژندې یا د خپلو غرونو د شپنکي ټپې مې نه پېژندې ستا ستانه ورانوستا کوڅې مې نه پېژندې ستا غوسو شونډو لمې قرض ټکورونه غوښتل یا ستا غوسو شونډو لمې قرض ټکورونه غوښتل یا ستا غوسو شونډو لمې قرض ټکورونه غوښتل د خپل ریدي زړګي د داغ شغلې مې نه پېژندې د خپل ریدي زړګي د داغ شغلې مې نه پېژندې د سرو لمبو په لار درتلم لمبې مې نه پېژندې
ستاستانا ورانه وستا کوسې مې نه پېژندې مینې دې تل داسې خمار ساتلی وما مینې دې تل داسې خمار ساتلی وما یا په میخانه کې اوسېدم نشې مې نه پېژندې مینې دې تل داسې خمار ساتلی وما یا سترګو دې تل داسې خمار ساتلی وما په میخانه کې اوسېدم نشې مې نه پېژندې ما خو ستا ذکر بې حسابه بې کتابه کوو ما خو ستا ذکر بې حسابه بې کتابه کوو ما خول پت کو تسبیح مسبیح میں نہ پیجندے ما خوستا ذکر بے حساب بے کتاب کو ما خوستا ذکر بے حساب بے کتاب کو ما خول پت کو تسبیح مسبیح میں نہ پیجندے ما خو وادا او پختو دو ټکی ګڼلی نو ما خو وادا او پختو دو ټکی ګڼلی نو ما په پختو کې دروغجنې وعدې نه پېژندې ما په پختو کې دروغجنې وعدې نه پېژندې ستا ورانه وستا کوڅې مې نه پېژندې خبر د مینې د ازار او د نظر نه نوم خبر د مینې د ازار او د نظر نه نوم په دعاګانو کې من غختې خیرې نه پېژندې په دعاګانو کې من غختې خیرې نه پېژندې موږ که هر څو د ځان سره راوړې شپې وې د غم ما که هر څو د ځان سره راوړې شپې وې د غم ز سندر بولی د سحر وم شپې مې نه پېژندې ز سندر بولی د سحر وم شپې مې نه پېژندې ستا د جبین د سخاوت د پیر زوینو نظر ستا د جبین د سخاوت د پیر زوینو نظر که په ژوندون مې وې خورې تیرې مې نه پېژندې ستا د جبین د سخاوت د پیر زوینو نظر که په ژوندون مې وې خورې تیرې مې نه پېژندې و د سایل مدرسه خپله پوښتنه ټوله ده و د سایل مدرسه خپله پوښتنه ټوله ده
چارې د پت مې پیژندې پتنې مې نه پیژندې چارې د پت مې پیژندې پتنې مې نه پیژندې د سرو لمبو په لار درتلم لمبې مې نه پیژندې ستا ستانه ورانه وستا کوڅې مې نه پیژندې ډېره مننه ډېر خوشحاله یم څه شعرونه دي که پکې زلزله ده هیڅ ګټ امکان نشته که پکې زلزله ده هیڅ ګټ امکان نشته بیا هم د زړه په سوداګانو کې تاوان نشته بیا هم د زړه په سوداګانو کې تاوان نشته که پکې زلزله د هیڅ ګټې امکان نشته خدایا پس د سترګو خړې آینې وینځم خدایا پس د سترګو خړې آینې وینځم په زړه وریځې ګرځوم پکې باران نشته په زړه وریځې ګرځوم پکې باران نشته بیا هم د زړه په سوداګانو کې تاوان نشته که پکې زلزله د هیڅ ګټې امکان نشته داسې څه نشته چې هغه په پېښور کې نشته داسې څه نشته چې هغه په پېښور کې نشته زه زړه له درد اخلم د درد پکې دکان نشته داسې څه نشته چې هغه په پېښور کې نشته زه زړه له درد اخلم د درد پکې دکان نشته زه زړه له درد اخلم د درد پکې دکان نشته هر څوک یو بل ته ګوري هیڅوک چاته هیڅ نه وایي هر څوک یو بل ته ګوري هیڅوک چاته هیڅ نه وایي هر څوک په ځای ولاړ دی هیڅوک هم روان نشته هر څوک په ځای ولاړ دی هیڅوک هم روان نشته مشرق که خوار دی د مغرب نه دی مالدار په مینا مشرق که خوار دی د مغرب نه دی مالدار په مینا هغلته ښکلي شته خو هغلته جانان نشته هغلته ښکلي شته خو
اغلته جانان نشتا منګه تمام شپه د ستورو سره لوبې کوو منګه تمام شپه د ستورو سره لوبې کوو اوس په باقي دنیا کې ستوري د اسمان نشتا اوس په باقي دنیا کې سپرلی د دې حکمت په دې فلسفه هم خبر کې سپرلی د دې حکمت په دې فلسفه هم خبر کې پر هر چی ګلوس پړي بیا ورلا خزان نشتا پر هر چی ګل اوس پړي بیا ورلا خزان نشتا بیا هم د زړه په سوداګانو کې تاوان نشتا را بشم ستا د سترګو هر سوال جواب براوړم را بشم ستا د سترګو هر سوال براوړم جواب اوس خو ما ځان ورک کړی اوس خو زما ځان نشتا اوس خو ما ځان ورک کړی اوس خو زما ځان نشتا بلا ګرانه د ځان ځانه کړه د هر چا نرخونه بلا ګرانه د ځان ځانه کړه د هر چا نرخونه هر ځای بازار دی ولې هیڅوک پچا ګران نشتا هر ځای بازار دی ولې هیڅوک پچا ګران نشتا بوی د بارودو درامبیلو خوشبوی وجلی بوی درامبیلو بارودو خوشبوی وجلی د الپتونو د نظر د جنگ میدان نشتا د الپتونو د نظر په خاریو کې د مخونو نه ایرې چڼېږي په خاریو کې د مخونو نه ایرې چڼېږي په بیابان کې تصور د بیابان نشتا په بیابان کې تصور د بیابان نشتا سایلا څومره مې پلونه شو ساړه د مینې سایلا څومره مې پلونه شو ساړه د مینې شمه ځان وژني په جړا چې پتنګان نشتا شمه ځان وژني په جړا چې پتنګان نشتا ډېرو محترم ورونو عزیزانو مشرانو زما په خیال دغه ټول رنګونه د غم او خاده دواړه زمونږه لکه د دې نورو شاعرانو زما په دغه شاعرۍ کې هم تاسو به لیدلی وي او محسوس کړي وي منګ سره چې صدی په لاس کې دا وخت نو زمونږ یو بیللی وطن دا را سره په لاس کې دی یو بیللی کلچر دا مو په لاس کې دی او یو بیللی احساس او وجدان او دغه قسمه مات ګوټ خیالات او شعرونه دا مو په لاس کې دي خو یو خبره ده چې په لاس کې مو دي دا هر څه اوس هم
ما یو شعر داسې هم ویلو چې غم دا نه دی که نن د مرګ او ژوند په برید ولاړم غم دا نه دی که نن د مرګ او ژوند په برید ولاړم غم دا دی چې د دې خبرې غم را سره نشته په دې درنه اجازت غواړم ډېره مننه تاسو ډېر ملګرو زه غواړم چې ساحل صاحب په داسې چړچکو کې رخصت کو چې ټول عمر د ساحل صاحب د اماراتو د پښتنو دا پښتو یادوي او د پښتو او پښتنو دشمنان چې دنیا په کم ګوټ کې چې واوري ټول ورته ودرېږي او داسې چړچکې ورته ووهئ چې ساحل صاحب ټول عمر د اماراتو د پښتنو دا مینه او دا خلوصیات ساتي. ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني بد دوا په آخر کې کوو دلته کې مولانا ذاکر الله صاحب شته زه هغه ته خواست کوم چې راشي او دوا وکړي او په دې خپلې دوایي کلیات باندې دا نننۍ مشاعره سرته ورسوي. مولانا ذاکر الله صاحب نر سپېڅلی پښتون او نر مولا ما تر سه پرمان سالم صاحب هغه شعر را یادېږي چې د جماعت استاد عرب دی په مکتب کې ډیلیوال دی یو مولا راله پیدا که خو پښتون راله پیدا که